تازه خبر طالبان څنګه د افغان ځواکونو وسلې او مهمات پر پاکستان خرڅوي. پاکستان سره څه تړون شوی دی؟ تازه طالبانو څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شوي توافق په بنسټ په افغانستان کې موجودې امریکایي وسلې په پاکستان پلورل کیږي. دغه ورځپاڼه وایي چې پاکستان دا اقدام ځکه کوي چې ترڅو دا وسلې تحریک طالبان پاکستان ته په لاس کې ورنشي او طالبانو ځکه دې کار ته زړه ښه کړی دی چې نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري او د افغانستان د مرکزي بانک زیرمې د صفر کېدو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان حقاني طالبانو په واسطه اوربند هم اعلان شوی دی او د سولې خبرې روانې دي. بلخوا د نوبل جایزې ګټونکې پښتنه ملاله یوسفزۍ واده شوه. هغې د ډیرو جزئیاتو د خپرولو پرته د خپل مختصر واده ځینې عکسونه پر خپله ټویټر پاڼه خپاره کړي دي. ملاله یوسفزۍ د ښځو د حقونو فعاله وه چې په 2012 میلادي کال کې په خپل پلرني ټاټوبي سوات کې طالبانو وویشته او مرګونې ټپي شوه. د ملالې درملنه برطانیه کې وشوه او وروسته د نوبل جایزه هم ترلاسه کړه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.